د افغان ډیاسپورا نټورک درنو او ښاغلو لیدونکو ښې چارې. نن موږ د افغانستان د یو علمي کدر سره چې د مسلکه انجینر دی، په سیاست کې ملاقه لري، په تجارت کې ملاقه لري، خو په اساسي توګه د پوهنتوني کدر دی، د عسکري سړی هم پاتې شوی دی او د افغانستان په جغرافیه، د افغانستان په آب و هوا او په اقلیم باندې ډېر علمي عبور لري. نو د موږ را دعوت کړی دی د کاناډا نه، او د هر چیرې چې تللی دی ځان ته یې په ځان یې خلک راټول کړي دي. پخوا که د په امارات متحده کې و، هلته یې فرهنګي فعالیتونه لرل، او اوس یې کاناډا ته تللی دی. په کاناډا کې د افغان لیکوالو د مطالعاتو ستراتیژیک منځي یا مرکز بنسټګر دی، او د لګیا دی د افغانستان په سیاسي او اقلیمي اوضاع باندې نظرونه راټولوي او په هغې باندې څېړنه او تحقیق کوي. نو ښاغلی انجینر امین ظریف جبارخیل نن زموږ د دمګړۍ د اټک سره میلمه دی. انجینر صاحب ښه راغلی. مننه اټک صاحب، اول خو تاسو ته سلامونه او بیا ستاسې د پروګرام په واسطه ستاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کړم. انجینر صاحب که شروع د دې ځای نه وکړو چې بارانونه موږ ته څه ګټه لري؟ بله، په مجموع کې طبیعت خو خپلې ځانګړتیاوې لري چې د انسانانو سره د ډېرو زمانې نه را روان دی، او د طبیعت یوه پدیده هم باران دی. نو باران هم ګټې لري، ځکه دا یو الهي دغه ده، تحفه ده، هم ګټې لري او هم تاوانونه او زیانونه لري. که چېرته صحیح مدیریت شي ګټې ډېرې زیاتې دي، او که مدیریت نشي نو بیا طبعا زیانونه او اقتصادي او انساني تلفات به هم ولري. انجینر صاحب د هر باران نه سیلاب جوړېدی شي؟ په مجموع کې که چېرته ساحه ډېره پراخه وي او په زرونو ملي متره بارانونه وورېږي او دا اوبه ټولې یو درې یا حوضې ته راټولې شي، نو دا هم کیدی شي. او دغه موسمي بارانونه یوازې افغانستان نه زیانمن کوي، په سیمه او منطقه کې نور هیوادونه لکه بنګلادیش، بوتان، نیپال، سریلانکا، هند او زموږ او ستاسو خوا کې پاکستان، دا ټول دلته هم همدغسې آفتونه او سیلابونه راځي او ډېر مالي او اقتصادي زیانونه لري. نو بالکل سیلابونه راتلی شي، خو د دې دا چې سیلاب څنګه راځي بیا به انشاءالله زه په ستاسو د پوښتنو په لابلا کې به یو علمي دغه درته وکړم چې په شکل باندې د سیلابونه جوړېږي. انجینر صاحب مهرباني وکړئ، یعنې دا سیلاب څنګه جوړېږي؟ سیلابونه په منطقه کې اول خو دا ده چې په مجموع کې تاسو زه به داسې عمومي معلومات، هغه جیولوژیکي معلومات به درکړم. په مجموع کې تاسو که موږ او تاسو څو لوی سمندرونه لرو چې یو د هغه نه ارام سمندر دی. نو ارام سمندر خلک وایي چې څېړنې همداسې ښایي چې که په ارام سمندر کې تاسو په سلونو کیلومتره مستقیمه لار ووهئ نو بیا هم به ستاسو مخې ته کوم مانع رانشي، او د ځمکې څو برابره د دې هغه مساحت دی. نو په دې کې د هوا تودوخه ټیټیږي او جدیږي، او دغه څپې چې دي بیا دا د نړۍ په ټولو هیوادونو باندې تقریبا نږدې هیوادونو باندې اغیزه کوي، او د دې په نتیجه کې بیا شدید بارانونه په هغه منطقه او په هغه سیمه کې کیږي، او د بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راځي. که په مشخصه توګه راشو موږ او تاسې په دا وروستیو کې موږ او تاسو ولیدل چې په دغه کې یو سیلاب راغی په نورستان کې. نو د نورستان سیلاب هم داسې نه دی چې دا د باران په وجه دی، بعضې وخت کې اټک صاحب د هوا د تبخیر په وجه باندې او د ارام سمندر نه کومه صفحه چې مخکې ما په یوه لیکنه کې هم په هغې کړي چې للینا په نوم باندې یوه صفحه د هغه خپرېږي او هغه څو زره کیلومتره سفر کوي. نو بیا دوی څه شی کوي چې دا وریځې یو قسم حمل واخلي او یو دم دغه وریځې شکېدل خو ورته نه شي ویلی چې وریځې وشکېږي، خو دغه وریځې چون غرونه خپله د وریځو د راکش کولو یو ظرفیت لري، لکه مقناطیس چې اوسپنه ځان ته راکش کوي، دغسې وریځې او ځنګلونه دغه
وریځې په خپل سر باندې ودرړي، نو د دې نه په یو دم دومره زیات باران وشي چې سمدستي سیلاب راشي. که تاسو وګورئ اټک صاحب په ځینو ځایونو کې موږ او تاسو په وطنونو کې تجربه لرو چې شین اسمان هیڅ شی هم نه وي، خو یو دم دومره طوفاني سیلاب راشي چې هم اقتصادي زیانونه ولري هم مالي زیانونه ولري. نو دا دومره اوبه چې سمدستي شین اسمان یې د کوم ځای نه کېږي، دا هماغه د وریځو شلېدل دي چې د غرونو په سر باندې شکېږي او یو دم راځي او دا سیلاب دومره تیز او شدید وي چې تا ته د بچ کېدو او د پناه ځای ته د وخت نه درکوي، لکه نورستان کې او یو دم یو طوفان جوړوي او دغه کې دا اکثره په هند کې دا رقم سیلابونه ډېر زیاتي، په پاکستان کې، بنگلاديش کې او په افغانستان کې هم همدا حالت دی. انجینر صاحب موږ چې ولید څه موده مخکې په ښکته پښتونخوا کې په سوات او په دې ځایونو کې سیلابونه راغلي وو، هغه هم زما دپاره ډېر متعجب وو. او اوس چې ما هم دلته چې په نورستان کې موږ ولیده ډېر غټ غټ ګټونه دغه تیږې ځان سره دا سیلابونه راوړي چې دا د کوم ځای نه راوړي او هغه داسې عادي تیږې هم نه وي، لکه داسې ښکاري چې سولیدلې تیږې دي. بله اټک صاحب یوه موضوع بله چې زه باید دې سره دغه کړم چې دې پورې تړاو لري، دا افغانستان خپله په طبیعي شکل باندې طول البلد او عرض البلد چې وي او دا د شمالي په نیمه کوریا کې واقع دی چې طول البلد یې تقریبا 9 نه تر 8 پورې او عرض البلد یې د 15 نه تر 15 پورې دی. خو دا طول البلد او عرض البلد بیا د هوا د اتموسفیر باندې ډیر تاثیر کوي چې څنګه دغه شي. نو کله چې دغه طوفاني سیلابونه راځي نو زمونږ د جیولوژیستان او سروېګانې وایي چې د افغانستان غرونه چې دي ځوان غرونه دي. نو دلته اوس سوال دا پیدا کېږي چې ځوان غرونه په څه معنا باندې؟ ځوان غرونه هغې غرونو ته موږ وایو چې هغلته اوس زمونږ او د ستاسو د هندوکش غر چې دی هر کال باندې تقریبا 2 ملي متره دا قد وباسي، نو دې ته ځوان غرونه وایي. او نو لکه په نیپال کې غرونه دي هغه غرونه زاړه غرونه دي، نو دا د ځوان غرونو په کوم شکل باندې جیولوژیستان دوی ته ځوان غرونه وایي. یو خو دلته د دې لاندې آتشفشانونه او هغه دغه چې دي زلزلې فعالې دي. کو فکر دی موږ تاسو هم اکثره پاکستان کې چې زلزله کېږي د هغې د قمچینې په شکل باندې سرچینې د هندوکش نه وهي پاکستان. نو د دغه ځوانو غرونو د زلزلو کله چې دوی باران کېږي او سیلاب کېږي دوی سره متواتر دغه کېږي ځمکې ښویېدنې منځته راځي. دغه ځمکې ښویېدنې په یو لوړ فشار باندې په حرکت باندې راځي یا د ستورو په فشار ور باندې راځي، نو دوی ته دومره دغه ورکوي چې ما مخکې په دې باندې ما لیکنې هم کړي دي چې سیلاب نشي کولی چې دومره غټې تیږې او ګټونه د ځان سره دغه کړي. دا هغه اتموسفري فشار دی چې د سیلاب د اوبو ته څو وارې سرعت ورکوي او بیا تلفات هم ډېر زیات وي. د الله تعالی دغه که سیلاب دی که باد دی که باران دی که موږ ظاهرا فکر کوو چې دا یو آفت دی، آیا دا کومې ښېګڼې هم لري که نه یوازې همدا ضرر لري؟ نه ښېګڼې په دې لري. ګوره بارانونه که چېرته موږ په انجینري کې چک ډمونه ورته وایو. چک ډم دې ته وایي چې تاسو د سیلابونو او دغه ماجراوې چې دي خړونه چې دي په مسیرو کې چک ډمونه جوړ شي دا اوبه ذخیره کېږي او بیا د دې چک ډمونو د لارې نه موږ واړه حوزوي دغه وباسو، کانالونه وباسو، د دشتې پې خپلې اوبه کړو. خو زموږ او ستاسو په مجموع کې موږ او تاسو اوسه پورې د سیندونو دپاره برنامه نه لرو او خصوصا په نوره نړۍ کې په کال کې په میلیاردهاو ډالر د دې دپاره مختص کېږي چې څنګه خپلې اوبه کنټرول کړي او څنګه د خپلې اوبو نه مؤثره او دغه ګټه واخلي، اوبه وانه وړي ګاونډي هېوادو ته. دا د اوبو نړیوال قانون چې جوړ شوی دی په همدې جوړ شوی دی چې ډېری هېوادونه د هغوی اقتصادي وضعیت ډېر ښه وي او د اوبو ټولې کنټرولوي، نو ګاونډي هېوادونه ورسره پکې دغه کې، نو بیا د نړیوال قوانون داسې شو چې بعضې سیندونه او بعضې سرچشمې چې د یو ځای نه سرچشمه اخلي هغه به یو لوی فصل دی چې هغه بیا مشترکې اوبه یې څومره ته کنټرولوی شي. نو د دې دپاره دا نه دی چې بارانونه به یوازې سیلابونه راوړي، بارانونه ډېرې ګټې هم لري. ګوره زموږ او ستاسو د فصلونو دپاره ګټې لري، زموږ او ستاسو د اوبو د ډیمونو دپاره ګټې لري، ډیمونو باندې په متواتر شکل باندې اوبه ورېږي، زموږ او ستاسو د برېښنا دغه زیاتېږي. خو دا چې ښه مدیریت ونشي او دا چې ښه دغه ونشي دغه یوه ستونزه پېښی. او یوه بله موضوع چې اټک صاحب هغې ته باید موږ او تاسو د لیدونکو اورېدونکو ته ویم چې کله چې په یو مملکت کې د ښاري پلان
یا د کورونو جوړول هغه د مرکز نه نیولو تر ولایتو پورې د یو قانون او سټنډرډ د مخې نشي، بیا دغسې ځاني تلفات راوړي. اوس هر څوک راځي د سیند په غاړه باندې کور جوړوي. بعضې د شته حکومت بعضې کړنې مثبت هم دي. اوس شته حکومت یو دا دغه کړی دی چې هیڅوک په خپل سر کور نشي جوړولی، هیڅوک په خپل سر باندې کویا نشي ایستلی. دا بعضې شیونه دي چې موږ منفي اړخونه لري نو مثبت دي. ځکه که چېرته د ښاروالۍ په اجازه باندې کور جوړ شي نو په ښاروالۍ کې طبعا مسلکي خلک وي، هلته انجینران وي، نو هغوی هغه د کورونو او د ودانیو دپاره مشخص ځایونه دي چې د سیلاب او د اوبو د مجرا نه څومره فاصله کې باید تو کور جوړ کړي. بل هغوی ته دا معلومه چې په تیرو 10 کالو کې سروېګانې کوي چې په تیرو 10 کالو کې څومره اوبه جګې شوي او ټیټې شوي دي، نو په هغې حساب باندې کورونه جوړیږي، نو بیا هغه تلفات هم اقتصادي زیانونه کمیږي او هم انساني تلفات کمیږي. انجینر صاحب مشخص که تاسې په نورستان باندې یو نظر ورکړئ، خاصتا د پرون په دې وروستیو سیلابونو باندې چې څنګه کولی شو چې د دې مخه خو نه نیول کېږي، خو هغه خلک هغه ولسي حساب باندې څنګه کولی شي چې دغسې پیښو نه ځان وساتي او یو ولسي مشوره که تاسې ولرئ د خلکو دپاره؟ په مجموع کې اټک صاحب زه به د افغانستان د جیولوژیکي سروې په جیولوژیکي او هایدرولوژیکي سروېګانې چې دي، افغانستان په 4 حوزو باندې د سیلابونو په شدیدو حوزو باندې تقسیم شوی دی. دا شته. اوله حوزه چې د کونړ نورستان دی چې په کونړ نورستان کې ډیر زیات سیلابونه او زلزلې راځي. دویمه حوزه چې د کابل پنجشیر دی. دریمه حوزه چې د بدخشان تخار دی او څلورمه حوزه بغلان بامیان دی چې د بدخشان تخار د سلسله عین تر هرات پورې رسیږي. دا حوزې مشخص دي، یعنی دا داسې نه دی چې خلک تخنیکی ټیمونه او انجینران مسلکي انجینران چې په افغانستان کې د کادستر دي د مسلکي وزارتونو پورې اړه لري، هغوی د حوزې حوزه بندي کړي دي چې دغه حوزې چې دي دا فعال سیلابونه لري او د دې د مخنیوي لپاره کار وشي. ما مخکې تاسو ته ویل چې دغه ودانۍ چې د خپل سره ودانۍ چې مثلا هوټلونه یا رستورانټونه یا نور شیونه په یو مسیر دغه کې جوړیږي او د دولت لخوا نه کنټرول نشي، بیا دغه څه که تاسو فکر وکړئ، تاسو په کابل کې د جمهوریت په وخت کې لیدلی شي د کابل سیند چې د نه پوهېږم چې د کومې ځینه د کابل په دې دغه کې د دغې د بر سر نه تر د دغې پورې څه ورته وایي د دغې پلچرخي پورې دغه ساحه تاسو ولیدئ چې د کابل په سیند کې د ښار کې دننه یو ښار جوړ شوی په نوم د تیشي ټایټانیک ښار باندې په ټایټانیک بازار په نوم باندې یو شی جوړ شوی چې هغه بیخي د سیند په دننه د ماجرا کې وو که نه، او په زرونو دوکانونه یې جوړ کړي وو، اموال یې پکې خپله ایښي وو. نو دا خو دولت ته پکار و چې د دې مخنیوی چې وروره دا خو د سیند ماجرا ده، هر کله که د ورځې نشي د شپې راتلی شي او دغسې سیلابونه چې ما تاسو ویل چې کله وریځې وشکېږي او شدید بارانونه وشي نو طبعا تلفات به لري. نو دا مشخصې حوزې دي او په دې او زه اوس یو وړاندوینه بل هم کومه اټک صاحب چې په راتلونکي 2 او 3 میاشتو کې به په ننګرهار کې، په تخار کې، بدخشان کې او بامیانو کې په دې کې به شدید سیلابونه راشي او د اوس نه د خلک ورته تدابیر ونیسي، ځکه د آرام سمندر دغه لیلینا صفحه چې ده تر اوسه پورې روانه ده او خپرېږي او لکه نور هېوادونه چې ورته تدابیر نیسي باید موږ هم ورته ولرو. انجینر صاحب دا خو دې ته خو تدابیر نیول زموږ د وسې کار نه دی، او ځکه چې نه زموږ حکومت په هغه کچه دی او نه زموږ ولس په هغه کچه دی. خو زما یو بله پوښتنه چې په ټوله کې موږ څنګه کولی شو چې مثلا د دې سیلابونو کچه راکمه کړو؟ مثال دا خو د الهي معامله ده، خو لیکن د دې په مقابل کې موږ ونې وکرو، مثلا کانالونه وباسو، حیوانات پیدا کو، حیوانات خوشي کو په ځنګلونو کې، په دې ځایونو کې څه دغسې یو شی څه کولی شو چې موږ د دې سیلابونو کچه راکمه کړو؟ په مجموع کې اټک صاحب ما لکه مخکې مې چې وویله چې هر کال په ټوله نړۍ کې لکه فوز ته چې بودیجه وځي
کرنې او مالدارۍ ته بودیجه وي، دغسې د اوبو د مدیریت لپاره بودیجه مختص کیږي چې هغه د اوبو مدیریت کې خالي هغه روانې اوبه نه دي، د اوبه خو ټولې اوبه دي، د باران اوبه دي او دا هایدرولوژي اوبه چې کله بارانونه کیږي، سیلابونه راځي، سیندونه راځي، واورې ویلې کیږي، دا ټول د اوبو یو برخه ده. د دې لپاره یو بودیجه مختص کیږي. خو اوس موږ د عامه پوهاوي لپاره دا ویلی شو چې اټک صاحب چې کوشش دې وشي چې د سیندونو په مجراو کې کورونه جوړ نشي. د ځنګلونو وهل چې دي اټک صاحب دا دومره اول خو ځنګلونه طبیعت کې غیر د نه چې د اوبو په کنټرول کې سهم لري، دومره خاص سهم نه لري د انجنیري له نګانه، خو زیات سهم یې په اکسیجن جوړولو کې دی چې کاربن ډای اکساید اخلي او اکسیجن. خو د چکډمونو جوړول، د مجراو جوړول او واړه واړه بندونه په شیلو کې جوړول، دا د اوبو د سیلاب د اوبو د کنټرول کېږي. په دې جمهوریت په آخرو وختو کې هند خپله یو پروژه درلودله چې په مختلفو ساحو کې واړه بندونه جوړول. هغو خپل پروګرام درلودلی چې څنګه وکولی شي چې اوبه کنټرول شي که نه او اخوا ته ډېرې لارې نه شي. نو او خو زموږ دپاره فایده دا وه چې موږ د دغسې سیلابونو مخه پرې نیولی شوه، ځکه چې اوبه به په وړو وړو ډیمونو کې تقسیمېدلې او د هغې نه به سروې لکه زموږ او ستاسو په ننګرهار کې یو هغه د جاپان یو وګړی چې نوم یې نه پېژنم، هغې یو څو مجراوې جوړې کړې وې، دا ډېرې ناکاموره، دا ډېرې مؤثرې دي. هغې یو ډیم هم جوړ کړی دی په دې کوټ په ساحه کې، د اوبو یوه ذخیره یې جوړه کړې ده. نو دا مؤثرې لارې دي چې او دغه شی او په نور هیوادونو کې، په پرمختللو هیوادونو کې هغوی په ټولو شیلو او مجراو کې هغوی چکډمونه اچولي دي. چکډم په دې معنی چې هغه یو قسم بند دی، لکه موټر ته چې بندر چې هغه د اوبو سرعت کمی. نو کله چې د اوبو سرعت کم شي خپله زیانونه ختمیږي او دغه مسایل په نظر کې ونیول شي. انجینر صاحب د دې بحث نه که لږ زره وخوځېږو، ما یو وخت کې ستاسو په لیکنو کې لوستي وو چې اوریځم پټېږي، اوریځې رښتیا پټېږي؟ یوه پدیده چې ده اوس چې نړیواله پدیده ده، دا طبیعت خو ورو ورو پرمختګ کوي او ورسره انسانان هم تکامل کوي، د انسانانو مازغه هم تکامل کوي. نو په دې خاطر باندې چې انسانانو مازغه هم تکامل کوي، نو ډېر مسایل دي چې حتی ما په هغه خپله لیکنې کې ویلي چې راتلونکي نسلونه به د طبیعت سره جنګ کوي. یعنی طبیعت سره دا جنگ دی چې یو جنگ خو په ځمکه دی، یو جنگ به په هوا کې، ځکه چې دا وریځې پټېږي او د وریځو پټېدلو ډېره اسانه طریقه ده چې دغه علمي خلک چې دغه مثلا هسته چوي او اټومي انرژي فعاله، یعنې اټومي انرژي د ښه پروژو دپاره هم فعالېدی شي او د بدو دپاره هم فعالېدی شي. یو یې دا دی چې کله تاسې سپین زر په هوا کې د مایع ګاز سره یو ځای کې او په هوا کې وشیندي، نو وریځې د سپینو زرو او دغه مایع ګاز طرف ته خپل حرکت کوي. نو ګاونډي هیوادونه کوم چې پرمختللي عصري ټکنالوژي لري هغوی هم دا کار کوي او پاکستان ډېر وخت په هند باندې دا تورونه لګولي چې زموږ وریځې غلا کېږي، همدغسې ترکیه په ایران باندې. نو زموږ وریځې خو هسې موږ هسې الله ته سپارلي دي او دا مسله بالکل علمي ده، ځکه چې وریځې هم بلاربېږي. یعنی تاسې کله په هغه کې پوټاشیم وشیندئ او کلسیم کاربونیت پکې ور وشیندئ، وریځې زر باران کوي. که فکر دی بعضې وخت کې د فوټبال به ټیم سبا ته یو میچ نړیوال میچ خو وریځې هلته ښیي چې سبا باران دی، هغوی نن پې باران وری، وریځې بلار پې کړي او هغوی باران نن وشي سبا ته ورځ شنی او هغه فوټبال میچ ترسره شي. همدغسې چې دا کار کېږي چې وریځو نه مصنوعي وریځو نه بارانونه کېږي، همدغسې وریځ هم غلا کېږي او وریځو ته جهت ورکوي. کله چې وریځو ته جهت ورکړو دا ځای په وچکالۍ کې پاتې کېږي او خوا کې هر ګاونډی چې زه یې نوم نه اخلم، هر ګاونډي ته چې نو هغوی هلته بیا د کرنې او مالدارۍ دپاره ته استفاده کېږي. او انجینر صاحب دا د وریځو غلا کول یا د وریځو غلا کول دا یو نړیوال جرم دی او یا د وریځو بلاربول یا دا قانوني دي؟ او نو د وریځو بلاربول خو تر یو حده پورې قانوني دي، ځکه چې هر سړی د خپل جغرافیې حریم په دغه کې حق لري چې طبیعت کې ګوتې ووهي. مثلا یو سړی د دې وړتیا لري چې د خپل طبیعت نه استفاده وکړي، یو سړی د دې وړتیا لري چې د خپل طبیعت نه استفاده وکړي، ستورمزلي اسمان ته راکټونه والوځي، همدغه رقم کولی شي چې خپلې وریځې بلاربې کړي. خو دا چې وریځو غلا کوي د دې دپاره تر اوسه پورې نړیوال قانون نشته دی،
خو زه امید لرم چې دغه لیکنې چې ما کړي دي دا به د نړیوالو رسنیو دغو ته رسیږي، او د دې لپاره به لکه د اوبو لپاره چې نړیوال قانون جوړ شوی دی، د وریځو او طبیعت لپاره نړیوال قانونونه جوړیږي، او په دې باندې او دا به یو جرم ګڼل کېږي، لکه دا اوس چې هوایي ترافیک دی چې څوک نشي کولی د بل د مرز نه تیارې واوړي او کاوړي یوه خلعالزامه به ورکوي هغه مملکت ته، دغسې یو نړیوال قانون به ورته جوړیږي. یو بل پوښتنه انجینر صاحب، ولې په کابل کې اوبه ورکې شوې دي؟ یا مثلا د کابل چې بعضې ځایونو کې کویاګانو باسي، څاګانې وکاږي، اوبه ډېرې لاندې راوځي، که په پاس سطح کې اوبه راوځي دا اوبه یو څه تروي. اټک صاحب، تاسو به زموږ او ستاسو د ژوند د تجربو نه بعضې وخت کې په همدغه کابل کې به داسې یو حالت و چې تا به 12 متره پورې کویه ووهل، بهترینې اوبه به یې درته درکولې، او د دې زه خپله شاهد یم. بیا دا د اوبو سطحه ولې ټیټیږي او جګیږي؟ یو عوامل خو دا دي چې موږ او تاسو لکه مخکې مې چې ویل چې د اوبو دپاره د اوبو مدیریت موږ نه لرو، د باران اوبه موږ نه ضایع کېږي، زموږ د سیندونو اوبه موږ نه همداسې سیند ډک راشي او ډک لاړ شي، جذبېږي نه، ځمکې ته اوبه نه جذبېږي. د تپو په غاړو کې موږ واړه دغه نه لرو حوضونه چې هلته اوبه تپې لاندې حوضونه ولرو، یا داسې ویالې ولرو چې هغه اوبه وساتي چې زموږ هغه ځمکه درشي. او بله موضوع، اهمه موضوع چې ده، هغه یوه نوې فزیکي موضوع ده چې د کوانټم فزیک دغه کوي چې کله په یو مملکت کې دا کسوف او دغه چې دا هر 10 کاله بعد کیږي، نو دا چې په کومه منطقو کې کسوف ډیر زیات وي، دا خو د الله پاک تاسو ته وګورئ چې قرآن عظیم الشان کې همیشه الله ویلي چې رب السماوات والارض، نو سماوات همیشه مخکې شوي دي او ځمکه وروسته شوې ده، یعنی ټولې فزیکي دغه تعاملونه چې کیږي اول په فضا کې کیږي او هغه بیا په ځمکه باندې تاثیر کوي. نو د بعضې کسوفونو په واسطه باندې په بعضې مناطقو ته چې کسوف ډیر واضح ولیدل شي، د هغوی د اوبو سطحه ټیټیږي د یو وخت لپاره، خو د 1 کال 2 کال 3 کاله بېرته د اوبو سطحه د اوبو د جذب او د بارانونو چې زیاته وچکالي نه بل حالت راځي، خو کسوف هم په دې باندې یو خپل مهم تاثیر لري. انجینر صاحب، ډېر یو ساده پوښتنه درنه کومه او هیله ده چې همداسې یو ساده جواب یې راکړئ چې ډېر علمي نه چې سره پوه شو. د اوبو اهمیت څه دی؟ یعنې دا د اوبو لکه باران شو، لکه واوره شوه، لکه ګلۍ شوه، لکه د دنیا 3 حصې وایي چې 3 حصې اوبه دي، یوه حصه وچه ده. نو دې نه معلومیږي چې د اوبو اهمیت په دې کائناتو کې د هر څه نه ډېر دی. اټک صاحب، خو موږ او تاسو د خپل وجود ته، د خپل اناټومي د وجود ته چې وګورو، موږ او تاسو اکثره، زه خو ډاکټر نه یم، خو ډاکټر صاحبان وایي چې د انسان وجود 90% دې پورې د اوبو نه جوړ دی که نه، او نور دا اوسپنه او مګنیشیم او دا شیونه فاسفورس او دا پکې ډیر کم دي. یعنې خپله د انسان او بل یو حیاتي ماده ده چې هغه د اوبو نه غیر د ډوډۍ نه سړی بعضې سروېګانې وایي چې که سړی 4-5 میاشتې ډوډۍ ونه خوري نو کولی شي د وښو نه، د ونو د پاڼو نه دې نه استفاده وکړي او ژوندی پاتې شي. خو د اوبو نه تاسو ګورئ چې د اوبو نه په ډېر کم وخت کې سړی هلاکېږي. نو اوبو یو حیاتي ماده ده او د دې دپاره د ټولو نه مهمه دا ده چې هر مملکت باید په خپله خاوره کې د نور قوانینو ترڅنګ او چې کله بودیجه مختص کیږي د اوبو د مدیریت لپاره او د اوبو د کنټرول لپاره باید خاصه بودیجه ولري، خاص دغه ولري. ګورس موږ اساسو په پانتونونو کې، په پولتخنیک کې، په ننګرهار پانتون کې، په کابل پانتون کې د بند نهر رشته وه، د ابرسانۍ یوه رشته وه. دا د ولې د پانتونونو دې ته دومره اهمیت ورکړی؟ ځکه د اوبو اهمیت ډېر زیات دی. د دې په خاطر دې ته مشخصې رشتې دغه کړي چې په هغه کې انجینران، مسلکي انجینران روزل کېږي. لکه د سړک سازۍ لپاره که یوه رشته وه، که د سړک سازۍ لپاره یوه رشته وه، نو پخوا کې د بند نهر رشته هم وه. په بند نهر د عنوان لاندې بیا د اوبو کنټرول دی. مثلا د ابرسانۍ رشته وه، د ابرسانۍ د عنوان لاندې بیا د اوبو کنټرول، د اوبو مدیریت، د اوبو دغه دا ټول پکې مختص دی. انجینر صاحب، که په دې هکله تا سره کوم شی په ذهن کې راته وایې، ګنې زه یو بل سوال لرم چې د دې موضوع سره لږ د دې نه لږ وړاندې کېږي، خو بیا هم په مجموع کې پرې اثر خو ما خو مخکې وویل چې ټک صاحب، یو خو زموږ او ستاسو هېواد غرنی هېواد دی، او بل مې تاسو ته وویل چې جیولوژیکي سروېګانې دا وایي چې زمونږ د غرونه چې دي دا ځوان غرونه دي.
ځوان غرونه په دې معنی چې د دې بیا جیولوجیستان وایي چې ځوان غرونه په څه شي تاسو معلوموي چې دا یو خو د دوی دا څوکې تیرې وي او بل د دوی اندازه اوس خو ټیوډلیټونه دي ډېر مؤثرې ټکنالوژي دي چې په میټر نه دي په لیزر باندې اندازه کیږي زمونږ غرونه هر کال په 2 ملي متره دوی قد وباسي یعنې لوړیږي سټاپ نه دي او بل د دوی د زمونږ د غرونو په منځ کې دا شیلې او درې چې دي دا ډکې شوي نه دي یعنې په میلیونهاو کلونه دلته سیلابونه نه دي راغلي چې دا ډکې شوي خو د نورو لکه د الف غرونه وګورئ هغه غرونه څوکې پڅې دي او دا شیلې هم ډکې شوي دي نو زمونږ دا غرونه تقریبا ځوان غرونه دي او ځوان غرونه چې دي هغه هم زلزلې زېږوي او هم بارانونه او هم سیلابونه یو ما ویل چې نسبتا د موضوع نه یو اړخیزه پوښتنه ده د سره یو ساعت لګي فضا ته ختل او د فضا نه د ځمکې مطالعه کول دا څه معنا لري ولې انسانان دې ته اړ شو چې فضا ته وخیږي دا یو ډېر ښه جالبه سوال دی او باید موږ په عامه پوهاوی هم ولرو ځکه راتلونکي نسلونه باید د دې لپاره کار وکړي دا یو عادي دغه نه ده سفر نه دی او نه سیاحت دی چې سړی دې په میلیونهاو ډالر ولګي په میلیارډ ډالر دی ولګي او سپیس ته دې ځان ورسوي یو خو دا دی چې انسانان خو الله حریص پیدا کړي دی او انسانانو ته الله پاک په کلام کې ویلي دي چې تاسو غواړئ چې زما د ځمکې د دغې نه زه تاسو زور واخلئ ووځئ زما د ځمکې د کنارونه خو وتلی شي په یو شک په یو دغه باندې چې تاسو کله علم ته مخه کوئ یعنې دا پکې اهم شی دی چې تاسو باید علمیت واخلئ نو بیا د ځمکې د کنارونه وتلی شئ کنې د ځمکې په کنارو کې به بند اوسئ بل فضا ته چې ځي اټک صاحب فضا کې سروېګانې کېږي مختلفې سروېګانې کېږي د معدنونو دپاره سروېګانې کېږي د مایع ګازونو دپاره سروېګانې کېږي د ځمکې د زلزلو دپاره سروېګانې کېږي نو دغه سروېګانې او بل د ځمکې د طبیعت او د ځمکې دغه غواړي چې دوی خو انده کې غواړي چې سپوږمۍ ته لاړ شي دوی غواړي چې نورې سیارې کشف کړي او کیدای شي موږ به زموږ نسلونه څو نسله بعد کیدای شي هلته ځمکې پیدا شي نو څو مهمې موضوعګانې یو خو دا دی چې د معدنونو سروېګانې کېږي د زلزلو په هکله معلومات راټولېږي د جیولوجیستان خپله دغه کوي چې څنګه د ځمکې او د کائناتو رابطه سره څه ده د فزیک په اړه او بل دوی په سپیس کې ګوري چې موږ مثلا موږ اوس د 10,000 فوټه پورې موږ زموږ تیارې پرواز کوي چې د دې نه اخواته یې نشي کولی نو دوی چې کله دا سروېګانې وکړي بیا د تیارو په انجنونو باندې دوی کار کوي پخوا چې 100 کاله مخکې چې کومې تیارې وي هغه تیارې اوس نه دي اوس ډېرې عصري شوي دي ډېر سرعت لري دغه ټولې سروېګانې د فزیک چې د کېږي د راتلونکي ټکنالوژۍ او علمیت لپاره ترسره کېږي ډېره مننه انجینر صاحب ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره مې یوه لنډه مرکه لرله او تاسو ماته خپل قیمتي وخت راکړ ستاسو خو هلته د کار ساعتونه دي که زمونږ شپه ده نو ستاسو ورځ ده د دې ځای او د کاناډا چا کړي معاملې که نه خو کامه ده خو ما په کاناډا راواړوله خواهش کوم نو ډېره مننه انجینر صاحب اټک صاحب له تاسې نه هم مننه ستاسې د دې خپرونې د ټولو اندرکارانو او کوم تخنیکي ټیم چې لرئ د ټول نه مننه کوم یو خو دا و چې په دغه کې زمونږ هغه علمي پوهاوی چې کوم موږ لرو هغه د خپلو وطنوالو او خپلو خلکو سره شریک کړو ځکه چې په راتلونکي کې نور سیلابونه به هم راځي د هغې د مخنیوي دپاره باید دوی کار وکړي او دفتن مې وویل چې په تخار بدخشان نورستان لوګر او ننګرهار په دې او لغمان په دې سیمو کې د ډیرو شدیدو سیلابونو احتمال شته دی نو اړوند چارواکي هم باید تدابیر ورته ونیسي تدابیر یوازې دا نه دی چې د خلک زخمین کېږي اقتصادي زیانونه ګوري نو د دې دپاره هم دوی باید تدابیر نو دا ستاسې خپرونه یوه مؤثره خپرونه وه او ډېره پرسیه خپرونه زه له تاسې نه مننه کوم او سلامت اوسئ انجینر صاحب که بیا راته پوښتنه او دغه رایاد شو انشاءالله چې زه به ډېر ژر که تاسو ماته بیا وخت راکړئ زه غواړم چې په راتلونکي کې تاسو سره په سرو زرو په سپینو زرو په کانونو او مثلا د افغانستان په دغه ډبرینو غرونو باندې یوه لنډه مرکه ولرو زما دپاره ستاسو په مرکه کې ډېرې نوې خبرې وي او چې مثلا د سپینو زرو په واسطه موږ کولی شو ژوند وکړو یعنې ورېځې پټې کړو بارانونه وکړو او فکر کوم چې ډېرو اورېدونکو دپاره به د عامو اورېدونکو دپاره به دا خبرې ډېرې نوې وي ډېره مننه انجینر صاحب چا ډېر ښه
مننه. کور ودان. سلام علیکم.